السلام علیکم دوستانو، د شلوریزه فارمټ تازه درجه بندي اعلان سوي دي. د افغان لوبغاړو دپاره ډیر بد زیری. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوالې شورا ICC تازه د لوبغاړو د یو ورځني او شلوریزه فارمټ درجه بندي اعلان کړه چې د نور نړۍ ترڅنګ افغان لوبغاړي شاته او مخکې راغلي دي. د شلوریزه فارمټ تازه درجه بندي کې افغان ورو توپ اچوونکی راشد خان چې له یو کال زیات په لومړي مقام پاتې سوی و، اخر هم دویم مقام ته راښکته سو. راشد خان که څه هم د زمبابوې خلاف په 3 شلوریزو سیالیو کې ښه وځلېدی، 6 لوبغاړي یې وسوځول، خو د دې سره هم لومړی مقام د سویلي افریقا توپ اچوونکي تبریز شمسي او دویم ته راشد خان کښته سوی دی. همداراز مجيب رحمان بیا د دویم مقام څخه 5م مقام ته کښته سوی دی. په شلوریزه فارمټ هرلونډرانو کې محمد نبی ساخیل په خپل لومړي مقام پاتې سوی دی، خو په توپ وهونکو کې حضرت الله زازی د 9م مقام څخه 10م مقام ته کښته سوی دی. ترڅنګ یې نجیب الله زدران او عثمان غني پرمختګ کړی دی چې نجیب الله زدران 41م مقام او عثمان غني بیا 48م مقام کې راغلی دی. دا د راشد خان او مجيب رحمان او حضرت الله زازی دپاره بد خبر. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.